سلامونه، زه فضل یم د بلجیم څخه تاسو ته هالندي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع کار ده. هغه خلک چې په بلجیم کې وي کار پسې ګرځي، زه تاسو ته نن 3 ټیپ در کوم. یو کوم مهم کارونه دي، دویم کوم څه کې کار پیداويږي، دریم کار ته یو بل شی ډیر مهم دی، هغه نوم دی سی وی. هغه څنګه جوړیږي، کوم ځای نه آنلاین ډاونلوډ کیږي او څنګه جوړیږي. سبا هغه تاسو ته سټپ په سټپ باندې ښایم ان شاء الله. ما سره اوسئ تر اخره پورې. موضوع نن کار، ورکن یعنی کار. کله هم تاسو کوم دفتر ته زنګ وای، معلومات ونه اخلئ کار دپاره یا کار دپاره نوم ثبت کوئ، نو کولی شئ دا شیان استفاده کړئ کوم زه تاسو ته اوس ښایم. Goeiedag یا goeiemorgen. ورځ مو په خیر یا سهار مو په خیر. منیر مفراو. منیر که سړی ورته منیر نه وای، که ښځه وي ورته مفراو نه وای. هغې نه بعد ځان ورته تاسو معرفي کوئ. You spreek met Fazil یعنی تاسو فضل سره خبرې کوئ. ځان ورته معرفي کول نه ډیره مهمه ده. هغې نه بعد ورته وایي Ik ben op zoek naar het werk. Of ik zou graag me inschrijven voor het werk. Ik ben op zoek naar het werk یعنی زه کار په لټون کې یم. او دلته د دویم څه کوم دی Ik zou graag me inschrijven voor het werk. زه غواړم خپل ځان ثبت نام کم د کار دپاره. هغو د نه بیا پوښتنه کوي Welke soort werk zoek je? څرنګه کار غواړې؟ کوم قسم کار ستا خوښیږي؟ بعد د هغې نه کولی شئ چې تاسو دا کارونه ووایئ. که دې کوم خوښ وي ورته Ik zoek als leerkracht. زه غواړم استازي کار شروع کړم. Ik zoek werk als apotheker. زه د درمل جوړونکو کار په لټنه کې یم. Elektricien برقي. Ik zoek werk als elektricien. زه غواړم برق والا کار پیدا کړم. Ik zoek werk als winkelbediende. زه غواړم دوکانداري کار وکړم یا پیدا کړم. بس شوفور. زه غواړم د بس ډریوري کار شروع کړم. تاکسي شوفور. زه غواړم تاکسي شوفور کار شروع کړم یعنی د ټاکسي والا ډرایور. کوک اشپز. Ik zoek werk als kok. زه غواړم اشپزي کار شروع کړم. فابریکان د فابریکې کار. Ik zoek werk in fabrika. زه غواړم په یو فابریکې کې کار وکړم. Ik zoek یعنی زه ګورم، زه پیدا کوم. Werk in fabrika کار په فابریکې کې. Ik zoek werk als tolk. زه غواړم ترجماني کار وکړم. tolk ترجمان ته وایي. او دې نه بعد دوه نور کوم مهم شیان دي هغه ډېر ضرور تاسو ته پکار دي. زه به لاندې لینک کې په دې شیانو ادرس هم تاسو ته لیکم. تاسو کولی شئ دې باندې کلیک وکړئ، ډایرکټ لاړ شئ په دې سایډونو ته. دا دوه مهم سایټونه دي. کولی شئ دې کې خپل نوم ثبت نام وکړئ او ځان ته کار پیدا کړئ. یو دی رنستان ډېر مشهوره دی په هالندي ساحه کې هم په فرانسوي ساحه کې دی او یو اکټیو انټریم کانتور ورته وایي. د دواړو لینکونه زه درته اچوم په لاندې ویډیو کې. کولی شئ دلته ځانونه نومونه ثبت نام کړئ. Uitzendbureau انټریم بیرو یعنی د کاري دفتر. او ورځو اخیری ډېر مهم شي ته سی وی. سی وی ډېره مهمه ده. څه کار ته ځې هلته وایي تا ته څه ته خپله سی وی د موږ ته ایمیل باندې ولېږه یا په واتساپ باندې ولېږه. نو کولی شئ تاسو د سی وی ولېږئ. دا کومه سی وی زه تاسو ته درښیم ډېره زبردسته سی وی ده. دا سی وی څه ده ډېره مهمه سی وی ده. هر یو ځای کې
تاسو کار ته غواړئ لاړ شئ، کار پیدا کړئ، CV درنه غواړي. نو مهمه ده تاسو باید یو ښه CV ورته ویسئ. نو دا CV لینک زه تاسو ته په سایټ کې اچوم، کولی شئ دا ډایرکټ تاسو ډاونلوډ کړئ او ځان دپاره ډکه کړئ. ډېره بهترینه CV ده. که څوک کار ولولي نو 10% زیات چانس لرئ چې تاسو ته کار درکړي په دې CV باندې، ځکه ډېره صفا ده. هیونز یعنی خپل معلومات څه شی؟ یعنی دلته نوم د فامیلی نوم دلته لیکي او دلته کوم دی خپل ادرس لیکي، کوم ښار کې اوسېږي، سترات نوم، کوم د کوڅې کوم د کور ول ادرس نوم دی، کوم د نمبر دی، هغې ځای کې باید تاسو نمبر ولیکئ او خمینټه یعنی کوم ښار کې اوسېږئ. هر یو ښار خپل کوډ هم وي، نو کوشش وکړئ چې کوډ هم ورته ورکړئ، ډېر مهمه دی. او راځو دلته ټلیفون نمبر، مهمه ده هغه ټلیفون نمبر ورکړئ چې کوم تاسو استفاده کوئ، ځکه تاسو ته ډایرکټ زنګ ووایي راشه موږ تاته کار درکوو، نو هغه ټلیفون نمبر ورکړئ چې کوم باندې تاسو حاضر یئ. ایمیل ادرس هم ډېر مهم دی دلته، چې هر یو کار کې ایمیل ادرس درنه غواړي، نو که هغه څوک نه لري مهم دی جوړ کړئ، او که چا هم نشو کولی چې جوړ کړو ماته ووایئ، زه ورته یو وړه غوندې ویډیو ورلیږم خپله جوړوم چې تاسو ته ایمیل ادرس چل وښیم. او دا بل کوم دی لینکډین دا مهم نه دی، دا کولی شئ چې تاسو داسې نه کته کړئ. راځو اول لکیرې ته اروارینګ یعنی تجربه، څه شي کې تجربه لري، څه شي کار ده کړی. نو مثال تاسې مخکې کار کړی دوکانداري کې، اول دلته تاسو کې لیکئ یعنی وینکل بدین دی یعنی ما دوکانداري کړې، دلته لیکئ څویم نه څویم کال پورې ده کړې یعنی څو میاشتې ده کار کړی. نو دلته کولی شئ ولیکئ 2018 نه 2019 پورې منځ کې داسې یو لکیره غوندې ورکړئ چې صفا معلوم شي دا دواړه. او که بل کوم کار هم تجربه لرئ، مثال تاسو په خپل وطن کې چیرته کار کړی وي، یا ما ترجماني کار کړی وي، یا ما دوکانداري هر څه شی کار وي تاسو کولی شئ دلته ولیکئ. هغې نه پس مهم دی سټوډیز یعنی کوم مکتب ده ویلی، کوم درسونه ده ویلي، ډېر مهم دی چې دلته خپل سټوډیز یا اوپلیډینګ یا مو بیلجیم کې کوم اوپلیډینګ فالو کړی وي هغه دلته ولیکئ. مثال ما د نرسي دپاره اوپلیډینګ کړی دی، ښه دلته به ولیکئ د نرسي اوپلیډینګ اپوتیکر، او دلته سکول اف اوپلیډینګ یعنی مطلب دی چې کوم مکتب کې تاسو دا اوپلیډینګ کړی هغې نوم به لیکئ. او دلته وګورئ یار یعنی څویم کال نه څویم کال پورې تا دا درس ویلی، ته مثال لیکې ورته، مثال 2019 2020 نه 2022 کې زه خلاص شوم، دلته کار ورته لیکئ. او که بل کوم اوپلیډینګ لرئ کولی شئ هغه دلته ولیکئ لاندې دې ځای کې. بیا راځو نور مخکې واردهیدن، دا ډېر مهم شی دی، موږ خلکو ته دا کم مهم ښکاري خو دا ډېر مهم دی. واردهیدن یعنی ته څه شی کوی شي، څه شی لاسونو کې لري، ولې موږ تا واخلو. نو دلته کولی شئ ولیکئ، دلته واردهیدن کې ورته ولیکئ مثال کوم په سوسیال سکتر کې کار کوئ، کوم اسسټنټي یا کوم هلکانو سره په کمپونو ممپونو دې شیانو کې کار کوئ، مثال دلته کولی شئ ولیکئ ورته سوسیال، دلته واردهیدن کې ولیکئ سوسیال یعنی زه ډېر سوسیال یم. دلته ورته ولیکئ لهایت warum ihr hier وایي دلته معرفي که ولې ته دې سوسیال بخش کې ښه دلته ولیکه ځکه چې زه هر وخت خلکو کومک کوم یا په ډېر مثبت جواب سره خلکو ته جوابونه ورکوم، نو کولی شئ دلته ولیکئ. کولی شئ دلته بل څه شی یعنی خروپس ورکن یعنی زه غواړم چې مجمع کې کار کولی شم. بیا لهایت warum ihr hier خودین بین، ځان معرفي که، دا شی معرفي که ولې ته دې کې ښه یې. دلته ورته ولیکه چې زه کله ګروپ کې کار کوم کولی شم ښه کار وکړم بدون کوم سټرس نه. نو دا ډېر مهم دی دلته هغه شیان ولیکئ چې کوم کې تاسو ښه یې. نو بیا راځو لاندې ته تالکینز یعنی کومې ژبې د زده دي، ژبه دلته لیکي. مثال ما انګلیسي زده ده، انګلیسي فرمل یا نیو څو نیو پورې دې زده ده، دلته تاسو ورته شاته ولیکئ خود یا هیل خود یعنی ښه یا ډېره ښه، کولی شئ دلته ولیکئ. او بل کومې ژبې هالندي مو زده ده، دلته ولیکئ هالندي.
او که لږه مزه وي ورته دلته ولیکئ NBACH او که ډېره مزه وي ورته هوت. او هغې نه بعد راځو که کوم کمپیوټر کورس مور څه شی کړي وي کوی شي هغه هم دې کې ورکئ. نو مثال ما اکسل کړی دی، ما پاور پوینټ کې کار کړی دی او کوی شم اکسل پاور پوینټ استفاده کړم او تاسو نه زیاتره کارونه کې اکسل پاور پوینټ نه غواړي نو کوی شي څه دا ولیکئ بیا ورته پته لګي او دې هلک اکسل پاور پوینټ یعنې کمپیوټر کې څه لږ پوهیږي نو ښه ده داسې شیان څه په CV کې ولیکئ. ځکه څه ډېر تا استادي نه غواړي فقط پوه شو او دې هلک ته دا شیان زده دي خلاصه ده نو چانس ډېر لرئ څه کار درته درکړي. مننه د لیدو نه مو. زه تاسو ته 3 لینکونه اچوم، 2 لینکونه څه کوم ځایونو کې تاسو کار پیدا کوی شئ. یو بل لینک درته اچوم ډېر مهم لینک دی څه CV کوی شئ هغې کې جوړوي چې ما درته وښی ده کوی شئ ګوګل کې دې نه عکس وباسئ ډایرکټ ګوګل کې پیدا کئ او که پیدا هم نه کئ زه لاندې لینک درکوم کوی شئ دې لینک د خوا نه پیدا کئ او ځان ته یې ډکه کئ. ډېره اسانه طریقه یې ده. او که نور کوم هم پوښتنه لرئ ما ته په لاندې کمنټ کې ولیکئ. مننه د لیدو نه مو. خدای پامان.